هر هغه افغان ځوان چې کله له 12م ټولګي فارغېږي دا په پښتو او په دري ژبې په بشپړه معنا هم لیکل کولی سي او هم لوستل کولی سي او هم پوهېږي. خو بدبختانه ستا ته چې په کومه خاوره باندې اوس فی الحال ژوند کې په مقبوضه افغانستان په لره پښتونخوا کې هلته ته په پښتو ژبې لیکل نه سې کولی. که زه درنه اوس دغه بحث لږ نور هم پسې راټیټ کړم ډېر یو ټیټ لیول ته په پښتو ژبې کې زه تا نه 2 پوښتنې وکړم زه درته په پوره ډاډ سره ویلی سم چې د تا د پښتو ژبې هغه اساسات هم نه دي زده. که تا په پښتو ژبې لیکل وسوی کولی زه به دغه لایف درته وتړم. د ما سره دغه غم ده چې ته که به د 15 کال له تا خو پښتو هیره ده خو له تا نه وروسته نسل د پښتو ژبې ته بیخي به په دې نظر ګوري چې دا څه شی دي. لیکل او لوستل خو بیخي لرې خبره ده. که زه دغه خبره غلطه کوم ډاکټر صاحب زیا ریسرچر پاتې سوی. مخکې ویل چې زه تاسو وویل چې زه او زه بل ملګري مې یوه څېړنه کړې ده همدغسې پشتین صاحب دا هم دوی به وغږېږي موږ به بیخي نور زه به درته ځان ځکه غلی کړم چې زما خبرې یو څه ناڅه تنقیدامیزه دي ځکه زه د بر وطن یم. دلته ډاکټر صاحب ضیا او پشتین صاحب ناصر دوی به په دې اړه به درته اوس لږ څه نور وغږېږي چې د تا دغه خبره څومره خپل ذات یې ته د خپل د خبرو ځواب ورکړې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ضیا. زه خاص به کوم حسین خان دلته چې څوک هم راځي او که هغه په احترام او ادب کې پوښتنې لري او څومره سخته پوښتنې لري پوښتنې کې پرېږدي ډسکرج کوم اختلاف هلته حق دی او علمي یعنی څېړنه هم دې ته وایي چې که څومره اختلاف لري الټرنیټ مخالف آرګومنټ لري موږ به جواب ورکړو که موږ نه پوهېږو هغه موږ ته یو جواب راکړي موږ به ترې پوښتنه کوو که ته موږ پوهې نو کوشش کوو چې براډ انټریکټیو ساتي دې سره به اغېز هغه سیوا کېږي. ما ته پته نشته ما ستاسو براډونه نه دي کتلي خلکو راته ډېر تعریفونه کړي دي وایي حسیب یو ډېر افغان پښتون نرځوان دی د ده سره کښېنم او چې زه دلته به راځو نو زه خو هر براډ ته ځم چې کوم ځای کې پښتانه ووینم د لر بر وطن نو کښېنم. دا تورګل نور ستا دا خبره چې ده چې دلته کې په پښتونخوا کې کار شوی دی عدد و شمار ما سره شته دی پښتونخوا کې نن هم ډېر زیات کار کېږي. ستا دې خبره کې وزن شته چې په پښتونخوا کې موږ دومره شاعران لرو دومره ادیبان لرو دومره څېړنې کېږي چې هغه د افغانستان په مقابله کې د مقابله ورسره کوو یعنې کم کې نه وي. دې سره اتفاق لرم خو زموږ هغه ټیکنیکل خبره چې وه هغه دا وه چې پښتونخوا کې پښتو چې ده دفتري ژبه نه ده. مثال په توګه تا ته په اسانه ژبه کې ساده پښتو کې یعنې موږ چې ماشومان سکول ته لیږو تر میټریکه پورې سبق وي یا ماسټري پورې ځي دوی په پښتو کې تعلیم نه کړي. په افغانستان کې دا په پښتو کې دی. زمونږ میډیکل ډاکټران چې دي دا په پښتونخوا کې په پښتو کې نه دي هغه په پښتو کې دي. زمونږ د عدالتونو ژبه د سرکار ژبه د دفتر ژبه د میډیا ژبه زمونږ په پښتونخوا کې پښتو نه ده. زمونږ د میډیا ژبه د سرکار ژبه یا انګلیش ده یا اردو ده. نو کله چې ستا ټول کمیونیکیشن کېږي هغه په دغه کې زه د پوهنتون کې لیکچرر پاتې شوی یم د ماسټري نه راولې تر پی ایچ ډي پورې زه راورسېدم ما